محترمو یو اطمینان و دې ولس ته ورکوو چې موږ به انشاء الله تعالی دا اردو چې تاسو یې وینئ دا به مستقله ساتو. دا اردو به د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه وي. دا اردو به ستاسو د عزت، ستاسو د مال، ستاسو د ناموس ساتونکی وي. دا اردو به د هیواد د حریم څخه دفاع کوي. دا اردو به د هیواد د سرحداتو څخه دفاع کوي. او په دې برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخلو چې په هره برخه کې خودکفاسو، په هره برخه کې موږ پر خپل پښو ودرېږو. ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوۍ پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خنډونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تېرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو، په هر قیمت به موږ د دې هیواد څخه دفاع کوو.